ملګرو السلام علیکم. د پوهې مکتب ملګرو تاسو مانه په تیر پروګرام کې دا غزل کې علامت څه ته وایي په دې باندې تاسو مانه خبره وغوښتې وه، نو په دې باندې به لږه خبره ته وکړم مختصر غوندې څه. د قلندر صاحب یو شعر ده، هغه په خپل شعر کې وایي چې په خوشحال کره تنبور کې وشوې، چې په خوشحال کره تنبور کې وشوې، هغه کانې په ما لاهور کې وشوې. نو په دې کې د ظلم جبر او قید و بند خبره کوي. ورپسې په بل شعر کې وایي، خو په دې شعر کې علامت استعمالوي، وایي چې د رڼا ناوې دغه ټولې کیسې ما سره ستا د مینې تور کې وشوې. د رڼا ناوې دغه ټولې کیسې ما سره ستا د مینې تور کې وشوې. نو اوس که ته د دې کیفیت او الهام خبره کوي، نو دې کې خو د ناوې خبره ده، او په دې کې خو ناوې سره د واده خبره ده، او بیا په هغې کې د الزام د لګېدلو خبره ده، او د ناوې په وجه جیل ته د تلو خبره ده. خو خبره داسې نه ده، خبره دا ده چې د دې تور شاته هغه معنوي نظام ته وګورې، نو معنوي نظام یې دا دی چې د رڼا ناوې نه مراد هغه علامت دی، یعنې د ازادۍ دپاره دغه علامت استعمال شوی دی، د جدوجهد او کوشش دپاره دا علامت استعمالیږي، او بیا په هغه د ازادۍ حاصلولو دپاره قلندر صاحب سره چې کومې کانې وشوې، یعنې هغه قید شو، جیل ته پکې ولېږلی شو، تکلیفونه ورته میلاو شو، او بیا هغه څه وایي چې په ما باندې د څه الزام دی، زه چې دلته قید ته راغلم او قید ته یې راورسولم او بند یې کړم، او په ما باندې دغه تور لګېدلی دی چې ته د دې رڼا ناوې سره مینه کوې. یعنې مینه ناوې نه مراد یعنې ازادۍ سره مینه کوي. نو د ازادۍ په مینه کې ما سره دا کانې وشوې، او دا خبره چې قلندر صاحب کوي نو څومره په ښکلي انداز کې او څومره ښکلي الفاظ یې پیدا کړي دي چې د رڼا ناوې دغه ټولې کیسې ما سره ستا د مینې تور کې وشوې. اوس ګوره چې دا رڼا او تور د ولې استعمال کړی دی، ځکه چې رڼا سپینه وي او تیاره توره وي. نو دلته کې د تور او سپین نسبت هم استعمال کړی دی، نو دې ته تلازمه وایي د شاعرۍ په ژبه کې. یعنې رڼا د ازادۍ علامت دی، د علم حاصلولو علامت دی، او تیاره چې ده دا د جاهلتوب او د جهالت او د قید و بند علامت دی. نو چې ادبي تلازمه هم پکې راغله او علامتي رنګ هم پکې راغلو، او خبره قلندر صاحب هم هغه وکړه چې د کومې خبرې په هغه باندې آمد شوی و، کیفیت شوی و، موډ یې جوړ و. آمد ورته داسې شوی و چې ما سره خو دا جبر ناانصافي په دې وجه کېږي چې زه ازادي غواړم، زه د جبر خلاف اواز اوچتوم. نو چې ته د لفظونو ساخت جوړښت راواخلې او د هغې پس منظر ته لاړ شي، بلکې د هغې تن ته لاړ شي او هغه تن نه یې اصل څیز راوباسي، یعنې هغه معنوي مقصد راوباسي. نو دا په سختیتي تنقید کې هم دا خبره مونږ کړې وه، او دا خبره په سختیتي تنقید هم، دې ته سختیتي تنقید هم وایي. یعنې علامتونو نه مراد لکه رڼا د ازادۍ علامت ده، دغه شان سپوږمۍ علامت، کمر میرسترګه علامت، نور ورته مونږ وایي نور علامت، او داسې ډېر ډېر څیزونه شته چې هغه مونږ د علامت په طور باندې راوړو او په خپل غزل کې یا په بل یو صنف کې هغه کاروو، او هغه بیا هغه ته مو علامتي رنګ ورکوو، لکه اوس رڼا د ازادۍ علامت ده. نو دا و چې په علامت باندې خبره تاسو ته مو مختصر غوندې وکړه. انشاءالله په راتلونکي پروګرام کې به بیا په ثنایي او بدایي باندې هم خبره کوو. تر بل پروګرام پورې د نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.